سلامونه د سبا نیوز ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. په لندن کې د افغانستان سفارت وتړل شو، خو د افغانستان درې رنګه بیرغ پرې رپاند پاتې سو. په لندن کې د افغانستان سفیر زلمي رسول خپله دنده پای ته ورسوله او له برطانیه بهر ځي. د لندن په افغان سفارت کې یوې سرچینې BBC ته ویلي، ښاغلی رسول په پنجشنبه سپتمبر په 26مه د سفارت کلیانې د برطانیه بهرنیو چارو وزارت ته وسپارلې، خو د افغانستان درې رنګه بیرغ د سفارت په ودانۍ باندې لا هم رپیږي او په پام کې ده چې پر یاده ودانۍ رپاند پاتې سي. د برطانیه بهرنیو چارو وزارت د روانې میاشتې سپتمبر په 9مه وویل، له افغانستان سره په بشردوستانه مرستو ته دوام ورکړي، خو هغسې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت کارکوونکو له دندې ګوښه کړي دي. د برطانیه لپاره د افغانستان سفارت او قونسلي چارې تړلې دي. د سرچینې په وینا د سفارت 5 ډیپلوماتانو ته 2 میاشتې وخت ورکړی ده چې له برطانیه ووځي او یا د پناه غوښتنې حق وکاروي. د یادونې ده چې د سفارت ځایي کارکوونکي دندې هم پای ته رسولې دي. ښاغلي رسول مخکې په خپل ایکس پاڼه باندې لیکلي دي، د کوربه هیواد چارواکو په غوښتنه به د سفارت د 2024 کال د سپتمبر په 28مه رسماً وتړل شي. ښاغلي رسول چې په افغانستان کې د مخکني ولسمشر حامد کرزي د حکومت په مهال د بهرنیو چارو وزیر او ملي امنیت شورا د سلاکار په دندو کار کاوه، د افغانستان جمهوریت حکومت په وروستیو کلونو کې د سفیر په توګه برطانیه ته استول شوی و. ښاغلي رسول تېره میاشت له سنډي ټایمز اونیزې خپرونې سره په یوه مرکه کې ویلي دي، د هند او ترکیې په ګډون د یو شمېر سفارتونو له بندلیکونو نوم لرې شوی دی. نوموړي ویلي وو، زه یو بې هیواده سفیر یم، فکر کوم د ډیپلوماسي په ډګر کې داسې نه دي شوي. معمولاً داسې کېږي چې که هیواد کوم رژیم په رسمیت نه وپېژني نو تبعید کې یو حکومت وي، خو دلته داسې یو څه هم نشته. د یادونې ده چې برطانیه حکومت طالبانو ته د افغانستان سفارت سپارلو په هکله پرېکړه نه ده کړې. د برطانیه بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.